افغان کډوال له پاکستانه کډې باري او ځي. پاکستان حکومت افغان کډوالو ته یو وخت ورکړی دی چې په دا وخت کې به وځي، کني موږ تاسو زبردستي پسې حقو. دغه ماشومان په کډه بارولو کې د خپلې کورنۍ مرسته کوي. پاک رب د چا وطن چې وران نه کې، په دې دنیا کې بیا جوړ له چا افغان نه کې. له ظالم مظلوم وساته باداره چې بیا ظاهر په دې دنیا کې یو انسان نه کې. ټوټې ټوټې کا مړې کا چې ماجر نه کې، بیا محتاج مسلمان ته مسلمان نه کې. دا په کوټه کې میشت افغان کډوال دي چې اوس خپل کورونه نړوي او د کورو د سره لرګي نور د کار شان راټولوي، کډې باري. په دې کې ګڼ شمېر ماشومان هم له دوی سره مرسته کوي. ځوانانو ته څه کوئ؟ په څه حال باندې یاست او په څه باندې اخته یاست؟ موږ دا کوټې نړوو، اوس پاکستان حکومت راته وایي وای ولاړ شي. اوس زمی دی یاره، اوس چیرې ځو؟ هلته ځای هم نه لرو. بیا اوس چې ولاړ شو واورې دي، هلته بارانونه دي، زموږ ځای غزنی دی، غزني کې بیا خالي واورې پرتې وي. نو اوس موږ د پاکستان حکومت څخه دا خواست دی چې یو څو عمر ټیم راکړي، میاشت راکړي هم بس دی. چې صرف دا د ژمي قدر مې پرېږدي، هم تاسو یې غنیمت بولئ، اساني یې بولئ. غنیمت کور یې و، دا هم ټیم یې راکړی و. دا څلوېښت مې پیدایښت دلته شوی دی، سکولونه مو ایل دي. دا نن پرچې اوس نه راکوي. تا څو قدر سبق ویلی دي؟ ما 8 جماعت پاس کړي دي. نن پرچې داخلي ناسته ولې وطي مهاجر یاست. ستاسو داخلي ناسته ولې تاسو ته ویل چې تاسو مهاجر یاست. نو تاسو څه داسې خبره ده او ستاسو څه پرېکړه ده چې د حکومت پاکستان تاسو راغوي چې تاسو څه ویاند؟ موږ سره یو څه مدد وکړي چې یو څو ټیم عمر راکړي. موږ یې په وچه روزانه ګټو، بیا کور ساتو. تقریبا په کور کې اویا نفره یو. دوی ولې د خپل کورونه نړوي؟ نه پرېږدي. څوک مې نه پرېږدي؟ حکومت والا. حکومت والا درته راغلي دي، ته یې نه پرېږدي؟ نو ته خوشحاله یاست؟ خوابدي یاست چې ځئ؟ خوابدي یاست؟ دلته ما ته ګور. نو ته سکول وایې که نه وایې؟ وایي. ښه، ته سکول وایاست؟ ښه، نو ته خوابدي یاست؟ نو ته اوس د سکول ته نه پرېږدي؟ ښه، ته اوس سکول ته نه ځئ؟ ته هم سکول وایې؟ ښه، ته په څویم کلاس کې؟ ته په څلورم کې. ښه، ته په څویم کلاس کې؟ په څویم کې؟ ته په پنځم کې. دا په دویم کې ده. ښه، دا کوچنیان هم سبقان وایي؟ ښه، ماجد کې وایي. راغه ځای وګورو. یو خاطر ځای وګورو. دغه دي زموږ افغان مهاجرین چې د پاکستان حکومت دا فیصله کړې وه چې دوی به ټول ځي او ستانه کېږي به ځي به افغانستان ته. او دغه د دوی حال دی. په دا حال کې د دوی چې د څومره ستونزې او پریشانۍ سره مخامخ دي. د دوی کوچنیان تاسو لیدلی سئ چې د دوی پر مخانو باندې کمې پریشانیانې او عیان دي او ښکاره کېږي دوی د څومره پریشانۍ سره مخامخ دي.
دا هغه کورونه دي چې دوی په ډېرو تکلیفو سره دوی فعاله کړي وو، د خپلې زندګۍ د تېرو قابله یې جوړ کړي وو. نن هغه د دوی د خپلو لاسو جوړ کړي کورونه په خپلو لاسو باندې او نړۍ خرابوي. او دغه کشنان دي چې دوی دلته د دوی پیدایش دلته دی، بلکې د حاجي کاکا دی ټول ولاړ دي، د پریشانۍ په عالم کې دي. وایي چې د موږ سره د کرایې قدر هم وس نشته چې موږ دې کرایه وکړو او خپل وطن ته ځان ورسوو. او دلته یخ را روان دی، د دې سره سات د ټولو څه زیات او د دوی دپاره تکلیف چې دی هغه د یخ دی، چې را روان یخ دی چې هلته چونکې د دې ځای څه زیات د دې وطن څه زیات په هغه وطن کې یخ زیات وي او مشکلات وي. نو چې دغه یخ به څنګه موږ تېروو. او د دې سره سات په دغه کې د دوی به دوی تاسو سره خپل تاثرات ظاهر کړي، تاسو سره به خپلې خبرې وکړي چې دوی څومره زیات په دې پریشانه دي او چې دا زموږ کوچنیان دلته سبقان ویل، سکولونه یې ویل او په دغه سکولو او سبقان یې ضایع سو او د دغه کوچنیانو مستقبل به څه وي او هلته به څنګه جوړیږي. او تاسو ته معلومه ده چې دا د مني شپې ورځې او چې کله دا ورځې به راتلې نو ټول خلک به په ګل باندې د خپلو کوټو په ګلانو په دې اخته وو چې دا ژمی را روان دي، بارانونه را روان دي. په دا شپو کې به دوی خپل کوټې به پټولې او د ګلانو د دې بندوبست به کوي چې بیا موږ د دې سره بیا د دې پریشانۍ څخه خدا نخواسته په یخ کې موږ بچاوي. نو اوس دوی په خپلو لاسو باندې خپل جوړ کړي کورونه نړۍ او خپلې بیلچې ورته نیولې دي. اوس تاسو راسئ چې اوس د دوی تاثرات واورو چې د دوی په دې باره کې څه تاثرات دي. ماشومانو دا ستاسو کورونه ولې نړوي؟ دا خلک کورونه جوړوي ته یې نړوي، ته څه وایاست په دا کې؟ ته راسه کوم یو خبر راسره کوي دی کې راسه. ولې؟ نو ته پریشانه یاست که خوشحاله یاست؟ ولې پریشانه یاست؟ ښه دلته ته سکول هم وایاست، سبق وایاست؟ ښه سکول مې هم وایي، سبق مې هم وایي. ښه او نو بیا به ته څه کوئ؟ څوک چا سکول وایي چې د هغو سکولونه اوس قضا دي لاسونه پورته کړي؟ ته ټولو سکولونه ویل؟ ښه دغه دی دا بل ځوان ورته ولاړ دی. ځوانه ته څه تاثرات دي په دې اړه باندې چې دلته ښه نو ته څه وایه د کومې پریشانۍ سره مخامخ یاست او تاسو څه ویل دي، څه غواړئ؟ خپل ملک ته ولاړ شئ. نو ستا زړه غواړي که نه غواړي؟ ښه چې غواړي دي چې ولاړ شې؟ ښه ځه صحیح. ښه دا نور هم د دې ولاړ دي، د دوی سره به هم خبره کوو چې د دوی ماشومان او د دوی کورونه ټول د بربادۍ سره مخامخ دي. ځوانه ستا څه نوم دی؟ زما نوم لال محمد. ښه لال محمد ته څه ویل غواړې په دې هکله؟ په دې کې دا اوس ورور جان موږ به دا سره زمین باندې اوس کومې خواته ولاړ شو، نه هلته یو د سر سایه شته نه یو داسې سہولیات شته چې موږ هلته واړوو یا خونې پټې کړو. دلته دا کوچني ماشومان دي، موږ څارویان یو به څه وکړو. ښه نو ستا څه ویل غواړې د خپلو مشرانو سره، د پاکستاني مشرانو سره؟ موږ وایي چې دا څه ټیم یې را کړی وای، دا زمه مې تېر کړی وای، موږ به دا زمه یې ښه په خوشحالي تېر کړی چې پسرلی یې به ښه په خوشحالي به تللي وای. ښه صرف د سپرلي قدر دومره قدر وخت غواړئ چې دا یخ مازې ختم شي؟ دا یخ به ختم شي، موږ به دا ماشومان د یخ د داسې بچاوي. ښه ډېره مننه. دا ګورئ تاسو وینئ د دې ماشومانو پښو ته وګورئ، یعنې دا په دغه عالم کې دي، په دا د دوی وچوټو ته وګورئ. دا به څنګه ځي، هلته به څنګه بیا د خپل سبا ښایسته کوي او په دومرې پریشانۍ په عالم کې روان دي او دا د دوی حالت دی. او دغه کوچني ماشومان دا ګوره دا دومره کوچني ماشومان او تاسو دوی وینئ، دا خو نو موږ هم ماشومان لرو او دا په دغه عالم کې دي. بس نو موږ څه ویلی سو، د پښتنو خبر ده چې به دعا کولی سو. دعا خو نو آخري عربه ده چې پر هغه باندې پابندي نشته، که چیرې پر هغه باندې اوس پابندي سي هغه هم بیا نه کوو. نو ډېره مننه. دا د دوی حالات دي، تاسو وینئ دا ټول کورونه روان دي. حاجي صاحب ستاسو دلته څو وخت کیږي چې تاسو دلته یاست او دلته ژوند کوئ؟ ما خو 50 کاله کېږي. ښه 50 کاله تقریبا کیږي؟ لا زیات کېږي. ښه زیات کیږي. نو دغه داسې تا یو کارډ یو شی نه و جوړ کړی؟ زه خو مالداره وم، هلته بالا په ډابان کې پروت. ښه مالداره وې، دا د کوچیانو په عیز باندې تلې و راتلې؟
ښه خپله وله کوي ځه مبارک ښه ده ښه دا وینئ تاسو د دوی ماشومان دي داسې د پریشانۍ په عالم کې دي او دا خو پر هر چا باندې راتلی سي د دې خلکو هم هلته ډېر ښه ژوند و تقریبا د سور انقلاب څخه مخکې دوی د دومرې پریشانۍ سره بیا مخامخ سوي دي راغلي دي ډېر ښه وخت یې د موږ سره تېر کړي نو الله دې اساني وکړي بس آخري خبر هم دغه عربه ده چې بل موږ څه ویلی نه شو ډېره مننه د حکومت زموږ دا خواست ورور زموږ سره نرمي وکړي موږ ته دې څه ټیم راکړي وخت راکړي دا زموږ څه په سکون تېر کړو بیا چې د دوی خوښ وي چې ووځو د دوی په اجازه سره که دوی پاتې شي پاتېږو زړه م نه ځي افغانستان ته چې هلته ګرد افغانستان موږ ته په نامه راړی موږ د پاکستان ته نه ځو پیدا سوي دلیل د دې ځای و د دې ځای ځان بلوي چې اوس هم دوی نه پرېږدي ټیم خو دې راکړي زموږ مسلمانان ورونه دي موږ دوی ته دا خواست لرو چې موږ ته څه وخت راکړي موږ به څه په سکون ولاړ شو په سکون به واورو د کوچنیان هم په سکون شي دغه واورو یخو کې دا ماشومان دا زنانې خرابېږي دا ګرده ښېراوې درته کوي ولې چې ښېراوې درته کوي دا ښېراو ځای څه وبېرېږي څه ښه راسره وکړي چې دا څونه 40 کاله 45 کاله زموږ سره ښه کول اوس هم راسره وکړي اوس هم هغه مسلمانان یاست هغه زموږ خپل وطن بلوي زموږ پاکستان و زموږ دغه د زړه م نه ځینې کوم نه پیسې اخلي موږ په دې خوشحاله یو چې پرېږدئ کوم بیا پیسې اخلي څه وخت راکړي څه موقع راکړي چې دا دونه وخت مو ښه راسره کول دعاوې هم درته کولې اوس بیا هم کوو بیا هم کوو درته یعنې تاسو ځئ لیکن چې اوس د دومرې زیات د سختۍ په عالم کې دومرې هلته یخ دی ستاسو دغه تګ هلته د ډېرې پریشانۍ سبب ګرځي ستاسو هم دغه ویل دي موږ پرې د هغه ځای چې راغلو موږ دلته 45 کاله تېر کړو په خوارۍ هم دا کورونه جوړول اوس عمران کړو اوس یې په 40 کاله برته په افغانستان کې موږ نشو جوړولی نه هغه دونه ښه زموږ سره کوي لکه دې ملک چې زموږ سره کړي وو نو ته یې داسې مه راسره کوي څه وخت راکړئ موږ په سکون واوړو یو ټیم به تېر کړو دا زمی به تېر کړو بیا په وخت سره ولاړ شو نو ستا یې ډېر کور ودانۍ وایو ډېره منله بس ته یې کور ودان زموږ سره څه رعایت وکړئ څه نرمي راسره وکړئ ښه ستاسو هغه ماشومان چې دلته یې سبقان ویل نو هغه هم څو دي خو نو ډېری تعداد به هغه لري نو د هغو کم علم دی کم آلیا دی هغه وروره اوس په اسکولو کې دي اوس چا 10 جوماته ویلي چا 14 جوماته ویلي چا 12 جوماته ویل دي دغه په مسکینۍ کې م کوشش سره کوئ د هغه ځای له مالکان رسول اوس برباد شو هغه کم کوچنیان چې دي اوس د یوه هېچا زړه نه ځي نه افغانستان یې ولدلی ده نه زړه ځي نه کلی شي نه ځای ور معلوم ده لار ولک اکثرو ته معلومه وي چې موږ په کومه لار ولاړ شو چیرې ولاړ شو خلک ورته وایي افغانستان دی ژاړي بغیر ویې نو ته د خدای لپاره څه ښه ورسره وکړئ څه ښه رویه ورسره وکړئ څه ټیم ورکړئ څه وخت ورکړئ چې دا زموږ یخ تېر شي د هغه مابعده ستا خپل ملک ته کوم څه اخیستل بالکل یې پسې واخلي په خوشحالي یې پسې واخلي چې ولاړ شي او بل عبدالحبیب وروره د پاکستان حکومت دا اعلان کړی دی چې کوم خلک چې د افغان ریفیوجز یعنی مهاجر کارډ لري هغو ته به څه نه ویل کېږي نو دلته چې دا خلک ډېری خلکو سره چې خبر سوی د هغه ټول لري او د هغه باوجود دوی روان دي دا ولې نو ولاکه نور خو سر نه په خلاصېږي څوک وایي د افواهو څه خلک وایي ویا ځای پر ځای په عذابوي په نورو ښارو کې مهاجر کارډ هم نه مني شناختي کارډ هم نه مني او بغیر کارډ هم هغه خو نو ده بغیر کارډه نو چې چا یا شناختي کارډ جوړ کړی د هغه هم نه پرېږدي چې څوک مهاجر کارډ لري هغه هم نه پرېږدي نو خلک ګرده بیریږي د وایمه چې حکومت اعلان کړی د اعلانونه د کور څنګ ته راته وکړو په خپلو ماجتانو کې راته وکړو نو اوس موږ مجبور اوسو خامخا به ځو نو که دوی څه ټیم راکړي په ټیم سره م چاخي به د دوی کور ودانۍ وایي که ټیم نه راکړي هم ځو خو څه نرمي دې راسره وکړي دا ماشومان ته دې وګوري دا سپین سرو دا سپین ږیرو ته دې وګوري مریضان راپکښې دي ډېر در په دره خلک شته یو روپۍ خرڅ ولاکه لري خرچې نه لري دلته غواوې پسونه او شیان خلک په نیمه بیه ځینې غواړي په نیم قیمت یې ځینې بیایي نو ګرده برباد شو په دا ژوند یې برباد شو بیا 40 کاله کې یا برته دی ځان برابروي د غونه عمر دی چې ختم شي ښه دلته یو بل ورور هم ناست دی د هغه سره هم خبره کوو وروره ستا نوم څه دی ښه لالماده وروره ته څه ویل غواړې په دې اړه موږ ورور دا وایي چې موږ دې څه ټیم دې راکړي چې څه وخت دې راکړي دا زموږ ژوند زندګي ته دې وګوري دا زموږ ماشومانو دا کورو ته دې وګوري دا وخت اوس موږ دا زمی چیرې تېر کړو په کومه ولاړ شو ډګارونه دې مینه نه لرو مینه شی نشته ډګارونه دې خالي اوس سپېرې دوړې دي اوس موږ ولاړ شو اوس په کومه لار ته ولاړ شو دلته مې واره په دا خوارۍ باندې دا خونې جوړولې ورور لرګي دي ګاډران دلته کوچنیانو سبقان وایي اوس هغه ورځ موږ د سکوله راباسه دوی ژاړي وایي موږ دا سکولونه دا برباد دغه ټیم د غیب لاړ شي هر څه ماسټر هم بغارې وایي زما خواري ما بس لاړ د کوچنیانو خواري ما بس لاړ هر څه دغه یا بس لاړ
ښه یعنې ستا څه ویل دي د حکومت پاکستان نه څه ته څه غواړې دا خواست دی چې موږ سره دې څه ټیم راکړي دا کوچنیانو ته دې وګوري موږ دې پرېږدي موږ به د لې دا کوچنیانو ترې ټیمه ترې وخته ځای ته ورسېږي یا به یو ډاکټر ځینې جوړ شي یا ترجمان یو منیجر به شی به ځینې جوړ شي یو خو ځای ته به ورسېږي ته دا خپل لاسونه زموږ کتونکو ته ښکاره کړه چې دا اوس په کوم عالم کې موږ به دا دا ګورئ کتونکو دا د دوی د لاسو دغه حال دی دغه د پښو حال دی دغه د ماشومانو حال دی دا ګوره دا ټول ماشومان دغه د ماشومانو حال دی چې په داسې پریشانۍ او په دغه عالم کې نو دا الله دې نه کړي نو موږ سره هم کېدلی سي چې موږ خدا نه خواسته د داسې حال سره هر څوک مخامخ کېدی سي خو هر چا ته سوچ کول فکر کول پکار دی نو ځو دلته یو نور وروڼه دي د هغو سره خبر کړو د دوی د کورو حالت تاسو ته درښیو چې کورونه یې پر دغه علم پراته دي تاسو کتلی سئ دا د دوی کوټې دي دغه حالات دي دا د دوی ماشومان دي دا ټول سره دا ځوانان دي